کتونکو سازی میدان ته راځئ. زما انداز داسې دی، زما خبرې ټولې په خجې نجې کې وي، خو مطلب دا نه دی چې ته ګنې غټ سړی یې، زما نه غټ څوک نشته، ولې چې زه پښتون یم خو عاجزي ځکه کوم چې د الله خوښه ده. موږ په دې تر اوسه د چا سره نامردي نه ده کړې، په دې چې خاورې هر شی دفنوي بغیر له د نارینهو د تاریخ څخه اورې. سلامونه لیدونکو، خدای دې وکړي روغ او جوړ یاستئ. یو ځل بیا د تاسې په درانه چوپړ کې له خیره په یو خوندور ښایسته کلي کې سفر د اریوب ځاځیو ده. نو د اختر دومه ورځ د ښایسته وطن د خلک یې دي تاسې باندې وینمه، نو انشاءالله ملتیا را سره وکړئ. ډېر خوندور سفر ده، سفر کې څه کیسه آن ده، تاسې به په دې ویلو کې را سره وګورئ. کتونکو تیرې ته راورسېدلو. دوستانو رسیدلو د پکتیا ولایت سید کرم ولسوالۍ ته له خیره دلته ښایسته منظرې اوس په تاسې باندې کو خوندور ښایسته وطن. کتونکو راورسېدم د پکتیا ولایت میرزکه ولسوالۍ ته له خیره سفر ده ځاځي میدان ته. دوستانو راورسېدلو دلته له خیره. منصور خان جور هستی؟ من منصور نیستم، مصور هستم. مصور خان جور هستی دیگه؟ له خیره د پکتیا ولایت میرزکې ولسوالۍ ته راورسېدلو، دلته لږ دمه کو، بیا له خیره سفر ځاځي میدان ته ده. آها د پکتیا زمریان دي دوستانو، وطن د وطن. اوه یا الله مدد.
د میرزکې ولسوالۍ چې حرکت که تاسې د ما ویډیوګانې لیدلې په هغه وخت هم زه په لوی اختر کې راغلی وم دې جیانو ته نو هلته بیا یوازې وم داداري ملګري دي راسره تاسې اوس له ما سره د پکتیا ښار یې نه وګورئ نه د کابل ډېره خوندوره منظره او ډېر تک شین ده ډېر زبردسته ځای ده کلیوالي ژوند ده پکې تاسې به د ما زړې ویډیوګانې لیدلې ما دلته ډېرې خاطرې دي په دغه سړک باندې دوستانو نو اوس یې یادونه را تازه سو انسان باندې هر رقم حالات راځي Katunko village life, the village life. Wow, so beautiful. کتونکو زازي میدان ته راورسېدلو دا خوندورې منظرې تاسې وینئ غرونه په شینګیاوي دي شینګیاوي او دا لاره لږکه جوړه سوې وای ډېر خوند به یې کو ځکه ضروري ده دلته خلک تفریح لپاره هم راځي او دلته به د خلکو ته هم سهولت دي دا فصلو ته وګورئ داسې دا د خاورو له دوړو چې داسې سپېرلې نه سوي زراعت هم تاوان نه سوي دغه کوي ونو ته وګورئ سپېرې دي خو مخکې ځو وطن ښایسته کېږي نور هم ستړی مه سئ ستړی مه سئ کتونکو دا د زازي میدان شیشه بازار کلی ده دوستانو نږدې یو اریوب زازي ته نږدې و پاخه ته نږدې و له خیره کتونکو سفر ډېر خوندور کېږي اوس سړک نو ښایسته وطن تاسې نو منظرې دي تاسې ورته وګورئ دوستانو د الیخیلو بازار ته راورسېدلو ښایسته کلی د کتونکو ښایسته وطن ده شک شبهې ولې په زړونو کې پیدا شي وسوسې ولې په زړونو کې پیدا شي شک شبهې ولې په زړونو کې پیدا شي وسوسې ولې په زړونو کې پیدا شي ولې چاته منتظر شي څوک کلونه رابطې ولې په زړونو کې پیدا شي ویره ولې محسوسیږي له یو بله ویره ولې محسوسیږي له یو بله اندېښنې ولې په زړونو کې پیدا شي ولې هر تیر شوی وخت سړي ته خوږ شي ولې هر تیر شوی وخت سړي ته خوږ شي خاطرې ولې په زړونو کې پیدا شي خلک څنګه دا مني چې نور څه نشته خلک څنګه دا مني چې نور څه نشته
عقیدې ولې په زړونو کې پیدا شي ځي راځي پې ولې ښکلې وبرنګه دروازې ولې په زړونو کې پیدا شي کتونکو د اختر شپې ورځې دي د خیر اب سړک باندې ډیر زیات بیروبار ده نو دا فتن دلته یو دې ښایسته ځای کې کتارونه ډیر زیات غټ غټ دي دوستانو نو ګورو چې رسیدو او ښایسته ځایانو کې ګرځو آقا صاحب ډیر زیات بیروبار نه ده ورور والا مردم افغانستان شکر فضل خدا را میسو میایند و چکر بزنند دیگه بسیار یک طبیعت زیباست و چکر مزه میدن باش که در پارک برسیم شاید بیشتر از 10 چند از این موترها اونجا استاد باشد مردم رو ببینی و خیمه ها رو ببینی بسیار ډیر خوندور جیان پاته دی کتونکو داسې یو نیم ساعت کې چې صرف دې بیروبار کې بند پاته یو کتونکو د خیره ښایسته جیان پاته دی نو اوسئ له موږ سره اوسئ چې همداسې ښایسته افغانستان تاسې ووینو دوستانو د ویلوګ په مطابق باندې کرا کرا رش په کمیدو ده ښه مخکې رالو نو د فتن دلته یو تاسې باندې دا ځای وینو چې لاره کرا کرا خلاصیږي له خیره یک دانه خیمه برات گرفتم بر شبت گرفتی همه کتونکو د شپې لپاره یو خیمه اخلو کتونکو ټیکټ مو واخیست اوس ښایسته ځای ته رالو روبرو څنګه کتونکو لاره بیا خامه سوه ځکه ښایسته ځای دوستانو ښایسته جیانو ته را رسېدو له خیره کم پاته یو کم کتونکو کلی د کلی ښایسته ځای ته له خیره را روان یو د رسیزو کم باده ده
کتونکو بیروبار ته وګورئ، اوس هم لاسته د خیره لاره پاته ده، نو خوندورې منظرې دي. کتونکو ډېر زیات بیروبار ده، رش زیات ته له خیره سفر د مخکې. واقعا د افغانستان خلک د چکر د میلې ډېر زیات شوق لري. تاسې وګورئ داسې ښایسته ښایسته خلک راوتلي دي. کتونکو ډېر زیات رش و، ستړي م سو، له خیره ارزښت یې درلود. اوس سفر سیده د پیاده تګ ده له خیره. په دې ښایسته جیانو کې یو خلک ډېر زیات راوتلي دي په میله. بای راځه شما بنې کتونکو موټر بند سو، کومک ته ورځلو خیره سي اسکه ده نسي راخته. اینه شد هغه نږدې خلک چې ما سره صحبت کوي تا چا ترې ډالۍ بارل. هغه نږدې خلک چې ما سره صحبت کوي، قسم دی هغه خلک هم منافقت کوي. دم مازدیګری له خیره 6:30 بجې دي. نو خدای دې وکړي چې ښایسته ویلاګ ښایسته افغانستان نه داسې خوند اخیستی. کیسه لا پاته ده د ورور. دوستانو کرا کرا تیاره کیږي، خو موږ ګرځو. څه ده ورور؟ دې ته فوسیل وایي. ښه ګیایي کود دا ده. ښه ډېر ښه شی ده. ښه شی دومره ډېر همدا ګوره. و دا خو لون و چې راولېدلی. دوستانو دا ځمکه چې ورکوي ډېر قوي کوي. زراعت لپاره ښه شی دی. دوستانو دا لونو چې راتویږي زراعت لپاره بهترین شی ده. شوره ده شوره ملګري وویلي. مخکې ځو ډېر خوندور. کتونکو وخت مازدیګری ده، په سړک خام ده، ډېرې زیاتې دوړې دي. نو له خیره دغسې مخکې ځو، ویلاګ چیرې ختمیږي ستاسې په جریان کې اوسئ. چیرې ورسېدلو بل ویلاګ بیا چیرې شروع کیږي.
سړک باندې ډېرې زیاتې دوړې دي دوستانو. نو خیره کتونکو نږدې یو ساحل ته نږدې یو صحرا مو وواله اوس ساحل پاته ده. کتونکو دوړو ته وګورئ ډېرې خطرناکې دوړې دي. دلته باید یو پوخ سړک جوړ سي. یو پوخ سړک نسي جوړ ده. هوا یې ډېره زیاته خرابه کړې ده. د ځاځي میدان هوا یې ډېره زیاته خرابه کړې ده. دا سړک باید دولت متوجه اوسي دا جوړ کړي. کتونکو خلک سخت زیات راغلي دي. ډېر زیات خلک په میله راغلي دي. انشاءالله خوندورې کیسې دي. نو د ځاځیو ولسوالۍ ملي پارک ته ښه راغلاست. له خیره راورسېدو ملي پارک ته کتونکو راورسېدلو د ځاځي میدان. نه روزه هیڅ خو مزه میدنی. ماشاءالله خلکو ته راغلی دی. ستړی مه سئ ستړی مه سئ. میله ګرمه ده دوستانو. جای مخالینو له روانه د خدای د موږ او تاسې باندې سره په یوه اتفاق یو. دوستانو داسې 1.5 میلیون خلک د افغانستان دلته راغلي دي په دې ځای کې ګرځي. نو راورسېدلو اوس تازه راورسېدلو. خوندور وطن ده. میله ده میله کتونکو. بس نمی جای خوب است. بیخی خوب جای است. بیا دوستانو دا و د نن ورځ خدای دې وکړي 3 ساعت مې راسره تېر شوی. انشاءالله په بل ویلو کې بیا همدلته تاسې په درانه چوپړ کې یاست. اوس مې په لوی خدای په لوی ذوالجلال باندې سپارم. خدای په امان. دوستانو د شپې لخوا ځاځي میدان اوس تاسو وینو. د شپې لخوا ډېر زیات خلک راغلي دي په میله باندې. شیان پر ضد دا څه شی دی؟ چاول دی. دې راښکاره کړه. خوندور دي؟ خوندور دي. ډېر تکتور نه دي؟ نه وروره. ها؟ وروره. مزدوري مې د خپل پلار هم نه ده خوښه. د پردۍ ونې د تورې لاندې دمونه کوم. نوکري مې د سرکار هم نه ده خوښه. او په پورې هغې غر کې یو بېرنګه پاتې کېږي. دې ته وچې مې د لار هم نه ده خوښه. او که زه لرې د الله مخلوق دی د سپي په ژبه زما هم نه ده خوښه.